دا زما نوم دې په خوله کې څنګه راغی دومره رحم دې په زړه کې څنګه راغی دغه یار خو دې د رور په مرګ کې نه و دغه یار دې په واده کې څنګه راغی ډېر ښه یاره دغه یار خو دې د رور په غم کې نه و دغه یار دې په واده کې څنګه راغی دغه یار خو دې د رور په مرګ کې نه و دغه یار دې په واده کې څنګه راغی کله کله یو سړي ته فکر وکړم چې زما په ژوندانه کې څنګه راغی ډېر ښه دی یار مینه څومره زوروره د کمال دی ړوند سړی دی او په غره کې څنګه راغی واه ډېر ښه دی یار ډېره مننه مینه څومره زوروره ده کمال دی ړوند سړی دی او په غره کې څنګه راغی چرته عقل چرته دغه لیونی خو نه پوهېږم چې په ده کې څنګه راغی ډېر ښه دی یار د عمر بد د ماشومانو په پیغور اخلي پښتانه څومره په وړه خبره اور اخلي زما واده کې ژړل او زما خور ته وایي یقین مې نه راځي چې قبر به دې رور اخلي ډېر ښه یار ډېره مننه زما واده کې ژړل او زما خور ته وایي یقین مې نه راځي چې قبر به دې رور اخلي خلک زما په ژړا دومره تحقیق ولې کوي چې د ماښام تیرې خورېږي ډیوې اور اخلي نه به وي وخت او په ډک زړه به دې کیسه پرته وي ته به راغلې یې کوټه به مې تاله پرته وي ډېر ښه دی یار په ډایرۍ به د وچ شوي ګل نقشه پاتې وي په زوړ ټیبل به د روستي سرګټي را پرته وي ډېر ښه دی له المارۍ به کتابونه پرې وتلي وي ټول په خاورو دوړو کې به ماته آیینه پرته وي کرړي به مړه وي له دیواله به یې شور نه راځي ډیوه به هم د بلېدو په تمه مړه پرته وي کرړي به مړه وي له دیواله به یې شور نه راځي ډیوه به هم د بلېدو په تمه مړه پرته وي نن سبا څوک د چا د زړه اړو پروا نه کوي خلکو ته ناوي وي او منځ کې جنازه پرته وي ډېر ښه دی یار ډېره مننه نن سبا څوک د چا د زړه اړو پروا نه کوي خلکو ته ناوي وي او منځ کې جنازه پرته وي داسې په ژوند که راخوږه وی اوس په داسې نه وی هغه جینۍ مې چې نن څنګه په ښځه پرته وي ډېر ښه دی یار پروازه اوس هم که څوک هغه زوړ صندوق وګوري که نور څه نه وي لوپټه خو به پرته وي ډېر ښه دی یاره دا بیا ووایه ډېره مننه پروازه اوس هم که څوک هغه زوړ صندوق وګوري که نور څه نه وي لوپټه خو به پرته وي ډېر ښه دی یار چې دا فتوې د هجړاګانو خلاف چا ورکړې دې غریبانو خو ساګانې په بیا بیا ورکړې چې خلک نه وو یو خیرمار نه مې پیسې پټې کړې چې خلک ډېر شو مغه مې ورته بیا ورکړې ډېر ښه دی یار خدایه چې کعبه دې محترمه جوړه کړې ده خدایه د دنیا دې څومره سمه جوړه کړې ده هغه د مکه کې چې ماشومه ژوندی پاتې وه راشئ د هغې نه خلکو ډمه جوړه کړې ده ډېر ښه دی دا بیا ووایه ډېره مننه هغه د مکه کې چې ماشومه ژوندی پاتې وه راشئ د هغې نه خلکو ډمه جوړه کړې ده د سر قاتل مې داسې سي د جنازې سر ته لکه ملک وي د خپل کام د قافلې سر ته دا پښتانه د خپلې خور په حیا سر ماتوي خو چې دوی جرم کوي اچوي بورکې سر ته ډېر ښه دی یاره ډېر ښه دا بیا ووایه دا پښتانه د خپلې خور په حیا سر ماتوي خو چې دوی جرم کوي اچوي بورکې سر ته نازک صاحب دا په چاودنه کې شهید ماشوم حافظ جوړېده دغه چې خورې ژاړي خپو ته او ودې سر ته ډېر ښه دی یار دا په چاودنه کې شهید ماشوم حافظ جوړېده دغه چې خورې ژاړي خپو ته او ودې سر ته زموږ د کور مرغو خوړلي دي په ټکي مړه دي څه دوايانې وې زما د بسترې سر ته ډېر ښه دی یاره دا بیا ووایه زموږ د کور مرغو خوړلي دي په ټکي مړه دي څه دوايانې وې زما د بسترې سر ته او دوی به د ټولو نه آخر کې فاتحې له درځي دوی به د ټولو نه آخر کې فاتحې له درځي دغه چې تاسو یې اخیستې دي جنډې سر ته ډېر ښه دی یار ډېره مننه مونږ منزل ته خوشحالیږو خو دا نه ګورو چې د ژوند په ګاډي کې خو ناستې دي فتنې سر ته مونږ منزل ته خوشحالیږو خو دا نه ګورو چې د ژوند په ګاډي کې خو ناستې دي فتنې سر ته زه چې بیمار شم یوه راله نفلونه کوي او بله لور مې راته ناسته وي د شپې سر ته دا بیا ووایه یاره ډېر زه چې بیمار شم یوه راله نفلونه کوي او بله لور مې راته ناسته وي د شپې سر ته پروازه دا خلک د سر سړي بیا شاته پرېږدي هومره به وروسته یې چې څومره ځای سر ته ډېر ښه دی
مولا جماعت ساتلو خان خپل اجره ساتله یو څو ډمانو به یو یتیم خانه ساتله تاسو پیغور کوئ خو ځان په کیسه نه پوهوئ مونږ که باجې وهلې مونږ به مدرسه ساتله چا زړه کې کاڼي چا لستوڼو کې ماران ساتل اسې کمال خدای په داسې وخت کې ځان ساتل ما به وطن له د سیالۍ رنګ رنګ خوبونه لیدل د کام بچو به مې تنظري او چرګان ساتل هغوی به کور کې چې د خدای دپاره نه پرېښودو خانانو مونږ ساتلو مونږ به خانان ساتل هغوی به کور کې چې د خدای دپاره نه پرېښودو خانانو مونږ ساتلو مونږ به خانان ساتل تا دې ډرامه کې د انسان په سر حیوان ساتلی دلته حیوان وژل پکار و انسان ساتل تا دې ډرامه کې د انسان په سر حیوان ساتلی دلته حیوان وژل پکار و انسان ساتل پروا زما به د ګناه په کار ثواب ګټلو په یو باجه به مې څلور یتیمانان ساتل درمان صاحب زما په هکله د دنیا نه دې تپوس کړی وی زما په حق لدی دنیا نه دې تپوس د دنیا نه دې تپوس کړی وی زه دې وژلی وی خو چا نه دې تپوس کړی وی زما په هکله د دنیا نه دې تپوس کړی وی زه دې وژلی وی خو چا نه دې تپوس کړی وی د وینو ګوټ بسنګه د مړی نه سړیو کی د وینو ګوټ پسنګه د مړی نه سړیو کی خو ځینې کار له مجبورۍ نه سړیو کی نو څنګه به وي هلته چې د تللو وسې نه وي تواب چې په خپل کور کې د ابۍ نه سړیو کی سلامونه ملګرو ستاسو ملګری نیازه خان یم او راغلی یو خیبر ایجنسۍ ته میا مورچه کلی دی دا او راسره ګران ملګري جاوید چاند درمان دی صالح نادان دی او انور خیال بنیری رور دی دلته زمونږ ډېر زیات ګران ملګري اتحاد پرواز ژوند کوي خو هغه د رزق په تکل کې کله یو ځای وي او کله بل ځای خو زمونږ خوشقسمتي دا نن په کلي دی باران هم وشو د اکتوبر میاشت موسم یخ شو کنه تر اوسه پورې خو ډېره زیاته ګرمي وه او مازیګر دی درمانه د غلمر هم پرېوځي موږ وایو چې د خبرو په ځای باندې به راسره اتحاد پرواز رور یو څو خبرې وکړي د دې خپل کلي په اړه به راته ووایي چې دا د خیبر ایجنسۍ چې ما کم نوم واغستو واقعي چې دغه کلی دی او د کتاب په اړه راته مو وایي چې د دوی د شاعرۍ ټولګه چاپ ته او که نه د چاپ سلامونه وعلیکم سلام وړومبی خو ډېره زیاته مننه ستاسو ټولو ملګرو چې راغلی او یا د دوی ملګرو ته چې زمونږ علاقه د دوی نه ډېره فاصله کې ده نو بیا هم د دوی مینه وه دوی پیرزوینه وه چې راغله موږ سره شرکت وکړه نازک صاحب د علاقې د کلي خبره وکړه بالکل دا په خیبر ایجنسۍ کې په ملاګورو کې میا مورچه کلی دی او داسې ده چې بیا هم ستاسو ډېره مننه مهرباني ډېره مننه د خپلې شاعرۍ په حواله د راتینو ستا شعر مونږ چې کله هم اورېدلی مونږ له خوند راکړی دی زړه پورې شعر وي مونږ ما او درمان اکثر په دغې باندې باس مباحثه کړې ده نو مونږ به هم خبر شو زمونږ دغه کم کتونکي دي درمان دغه به هم خبر شي چې د اتحاد پرواز شعري ټولګه چاپ ته او که نه د چاپ ښه جي وړومبی خو دا چې شعري ټولګه خو زما فعلحال نشته او شعر لیکم د 2011 نه او انشاءالله اراده مو ده خدای دې وکړي چې په وزدسو ته برابر شو چې چاپ هم خدای دې وکړي درمانه څنګه دی خوښه بس شعر به شعر واور یار دې ډېر ښه شعر لیکي او اندازې بیان یې زما ډېر زیات خوښ دی نو شعر ډېره مننه خلک پوه دي جوماتونه پکې وران دي خلک پوه دي جوماتونه پکې وران پکې نه کوي منځونه پکې وران دي خلک پوه دي جوماتونه پکې وران دي پکې نه کوي منځونه پکې وران دي دا دیوال د کور په منځ کې ولې تیر دی مجبوري ده او کورونه پکې وران دي ډېر ښه دا دیوال د کور په منځ کې ولې تیر دی مجبوري ده او کورونه پکې وران دي یو جومات په یو حاجي او ملا خوار شو کوي دوه اذانونه پکې وران دي زلزله کې ډېر بندي مارغان آزاد شول د ښکاریانو دوکانونه پکې وران دي د وینو ګوټ په څنګه د مرۍ نه سړی وکړي خو ځنې کار د مجبورۍ نه سړی وکړي اوبه راکره نشته زهر ډېر دی زړه کې وایم یو ګوټ که د زهرو د پیالۍ نه سړی وکړي ډېر ښه صاحبه بیا سبا خو به دوزخ کې سړی نه وي دې وخت کې که انکار د زندګۍ نه سړی وکړي نو څنګه به وي هلته چې د تللو وسې نه وي طواف چې په خپل کور کې د ابۍ نه سړی وکړي نو څنګه به وي هلته چې د تللو وسې نه وي طواف چې په خپل کور کې د ابۍ نه سړی وکړي پرواز زندګي او بندګي ورته یو شوي
کېدای شي چې انکار د بندګۍ نه سړی وکړي. ډېر ښه دی. د بیلتون غم بل د هجر نه تمام غم د بیلتون غم بل د هجر نه تمام غم زما غم او د یعقوب علیه السلام غم او د بیوسو په جیبونو خبرداره زما مور به ګور ته اوسي د اخرام غم. ډېر ښه. دا چې راځي هم نه په مونږ انتظار هم کوي دا چې راځي هم نه په مونږ انتظار هم کوي ضرورتونه دي سړی به چېرته کار هم کوي. ما خپل یاران او رشته دار بیګا په خوب کې لیدل ما له ګزاره هم ساتي په ما ګزار هم کوي. یو په شمله او په صادر دی وجود نه درنوي پښتون هغه دی چې حجره هم ساتي لار هم کوي. زه مې د یار په صفت پایم یار زما په هنر خلق د پاړو هم تماشه کوي د مار هم کوي. زه مې د یار په صفت پایم یار زما په هنر خلق د پاړو هم تماشه کوي د مار هم کوي. او نازک صاحب زلمی بیدار کوي چې کټونو نه بدلون نه راځي. زلمی بیدار کوي چې کټونو نه بدلون نه راځي اوبه ګلونو ته راځي خو غره کې لار هم کوي. ډېر ښه. پرواز د خپل جهان کې پرېږدی ډېرې مه تنګوئ سړی مین دی او مین خلک اظهار هم کوي. ډېر ښه. مننه. قاتل مې هم دی له طرفه یې دعا هم راځي. قاتل مې هم دی له طرفه یې دعا هم راځي. زه یې وژلی هم یم قبر ته مې بیا هم راځي. ډېر ښه دی. دا میخانه ده په کافر هم پابندي نشته دی دا دروازه شیخ ته هم خلاصوي ملا هم راځي. دا دروازه شیخ ته هم کولاوي او ملا هم راځي. زه د خپل ظرف د معیار خبره نه کوم خو چا چې د دې منګي وبس کلی دی بیا هم راځي. ډېر ښه دی. مونږ سړو ته د سنگر ساتلو چل هم خایو مونږ له سندرې هم راځي مونږ له ګډا هم راځي. زه هم مرغۍ اوس په پنجرو کې بندوم لکه چې دا د خانانو د حجرې هوا په ما هم راځي. ډېر ښه دی. ډېره مننه. زه هم مرغۍ اوس په پنجرو کې بندوم لکه چې دا د خانانو د حجرې هوا په ما هم راځي. او بیخي تش تور وم یو ماشوم یې راته لاس ونیو اوس زه واده له هم روان یم او ژړا هم راځي. بیخي تش تور وم یو ماشوم یې راته لاس ونیو اوس زه واده له هم روان یم او ژړا هم راځي. پروازه زه چې ستا شعرونه وایم خپل څه کوې دا چې په ما پسې خبرې کوي دا هم راځي. سوچ لمر ختلی نه وي جانان چېرته راځي مونږ کې داسې په اسانه ایمان چېرته راځي. دا د ښکاري دوکان خو هغسې په درس چلیږي زه غنم چېرته کې شیندم او مارغان چېرته راځي. دا د ښکاري دوکان خو هغسې په درس چلیږي زه غنم چېرته کې شیندم او مارغان چېرته راځي. ته چې د کام آبادي غواړې اول دا وګوره چې ستا ملک او ملا چېرته ځي خان چېرته راځي. ته څه سړي ما ته بیا بیا را یادوې خو زما په څه سړیو د سړیو ګمان چېرته راځي. پروازه بیا بیا به ځوانانو ته حجره یادوې سړي له داسې په یو غږ ماشومان چېرته راځي. تا ښکل کړي وو زونډي زما بالښت ته راختلي دي میږي زما بالښت ته ستا رومال او ستا بنګړي ورته پراته وي مسلسل وي خوشبويي زما بالښت ته بلها ډېرې مودې تېرې شوې خو اوس هم لا پرته وي دوایي زما بالښت ته د مینو چې څه نښې نښانې وي هغه ټول څیزونه وي زما بالښت ته. ستا خوشبو پسې د شاتو د مچیو یو غوبل وي سبایي زما بالښت ته هغه یو تصویر د خدای خبر چې نور به څو کلونه تېروي زما بالښت ته زما اوښکو لامده کړي وي پروازه په سحر کې کشمالي زما بالښت ته. او چې زړه مې پسې وران دی او ښه ډېر دی یو سړی را باندې ګران دی او ښه ډېر دی دوکانداره که د جیب خبره وکړم نو هر شی دی راته ګران دی او ښه ډېر دی په لاهور کې لږ ورځو له ایثار وم خوځېدلی مې ایمان دی او ښه ډېر دی دې کوڅه کې څه ډېران دی او ډېر لږ دی په دې کور کې پې خفګان دی او ښه ډېر دی دې کوڅه کې څه ډېران دی او ډېر لږ دی په دې کور کې پې خفګان دی او ښه ډېر دی راغلی هېڅ دې هم ونه ویل او لاړې خو په مونږه د احسان دی او ښه ډېر دی راغلی هېڅ دې هم ونه ویل او لاړې خو په مونږه د احسان دی
او او ښه ډېر دی او ښه ډېر د ریاست په د خپل حق ته ګټې نوم وي او زمونږ پکې تاوان دی او ښه ډېر دی تا به وی چې لږ باران هم شي درځم به که د نت وي نو باران دی او ښه ډېر دی موسم د باران تا به وی چې لږ باران هم شي درځم به که د نت وي نو باران دی او ښه ډېر او ښه ډېر دی ډېر په لږ څه خفه کېږم پروازه رایاد شوی یو انسان دی او ښه ډېر دی ډېر ښه زما په مرګ کې د یو داسې سړي لاز هم دی چې په غاړه کې زما د تن لباس هم دی که ستا تصویر رانه د کور خلکو پټ کړی هم دی خو په ویستلی مې د خپل زړګي بړاز هم دی زما خو شک ته ستا په خوله کې ژبې دوه خو نه دي دا ستا خبرې خوږې هم دي او بکواز هم دی دا د امید ډیوه چې بله د باران هم دی که ژوند روان دی نو یارانو را روان هم دی سړي ته وګوره تر اوسه د خدای شان نه مني او خدای ته وګوره چې دغه سړی خان هم دی قاتل خو وینمه چې لاړه بېګناه ثابت شو او زما لاس کې په اخبار کې بیان هم دی په اور کې کښېنم او که نه د خدای په در کې کښېنم کومه ګناه وکړم ته هم راځې ځان هم دی دا یو طرف ته که چې سپیو سره ظلم شوی بل خوا مجرم ته یې لږ وګوره انسان هم دی تا پسې وژاړم که ستا د نامې ذکر وکړم زړه کې مې ته هم یې او زړه کې مې قرآن هم دی غم خو همدغه دی چې هر سړی هوښیار هم دی او په کارونو کې زما غوندې ګلخان هم دی غم خو همدغه دی چې هر سړی هوښیار هم دی او په کارونو کې زما غوندې ګلخان هم دی کم خوا ته لاړ شم سازونه دي اذان هم دی اوس فرښتې هم را سره دي او شیطان هم دی پروازه څوک به وي چې زر مې له لاهور وباسي خوشحاله هم یم خوځېدلی مې ایمان هم دی په هر قدم چې میخانه وه پکې ما داسې ښار کې بزرګي کړې ده دغه سړی د ونو کار نه کوي خو دروازه یې د لرګي کړې ده ډېر ښه دی یار یو غم کې د بنګلې نه لاندې ګیر شو یو لا شو او د خپلې جنازې نه لاندې ګیر شو د لسو کسو کار مې په یو ورځ یوازې وکړ تصویر د زلزله کې د کوټې نه لاندې ګیر شو یو یار زما د ډېر صبر اخر هم په خیمان که یو مار د یوې لویې قافلې نه لاندې ګیر شو دمونه د مارانو به ختل په انسانانو یو ښار د مداري د اجازې نه لاندې ګیر شو ډېر ښه دی دمونه د مارانو به ختل په انسانانو یو ښار د مداري د اجازې نه لاندې ګیر شو پروازه ځنې ځنې هوښیاران راته رایاد شول په سیند کې یو ماهي د خپلې خولې نه لاندې ګیر شو ډېر ښه مونږ یې نه کینو په سر انډیوالان دي لیونی او دغه غر انډیوالان دي څه د خوند څه د کمال انډیوالي ده د خان لور او خپل نوکر انډیوالان دي یو سړی ورته راښکلی ټوپک ناست دی یو مرغۍ او دا نختر انډیوالان دي ششپر کړی یم زړه او ستا غمونو ظالم بچي کاپر انډیوالان دي ډېر ښه دی ششپر کړی یم زړه او ستا غمونو د ظالم بچي کاپر انډیوالان دي خوب کې وینم بازوګان مې د کټ مات وي خوب کې مړ یم او خبر انډیوالان دي خوب کې وینم بازوګان مې د کټ مات وي خوب کې مړ یم او خبر انډیوالان دي سپېلني د تاترې راله راغونډ کړي را روان د پېښور انډیوالان دي ډېر ښه دا شعر د خاص کر میلمنو ته ډالۍ کوم چې ما سره ولاړې دي سپېلني د تاترې راته راغونډ کړي را روان د پېښور انډیوالان دي انسانان د یو بل وینې څکي په ښار کې په ځنګل کې ځناور انډیوالان دي ډېر ښه یار انسانان د یو بل وینې څکي په ښار کې په ځنګل کې ځناور انډیوالان دي دا په څه رنګه تیاره کې دې ساتلم مسلمان ستا خو زر انډیوالان دي ډېر ښه دی خپل چې نه وي پردي کله پکارېږي خپل چې نه وي پردي کله پکارېږي د مارغه خو خپل وزر انډیوالان دي په اوبو کې چې راځي د ګلو پاڼې جوړ یو شوي په ګودر انډیوالان دي په اوبو کې چې راځي د ګلو پاڼې جوړ یو شوي په ګودر انډیوالان دي ستا د تلو نه پسې ټول خلک پرېښودي اوس پرواز او خپل څادر انډیوالان دي ډېر ښه دی ډېره مننه ډېر ستاسو هم ډېره مننه پرواز شکریه نیازه کا پروګرام راټول کړ ډېره مننه پرواز ورور ډېر خواږه شعرونه دې راته وویې الله دې دغسې ژوندی لره ډېره زیاته مننه
خوشحاله اوسئ نازک صاحب، یو ځل بیا هم ستاسو ټولو ډېره زیاته مننه کوم او د انور خیال صاحب خاص کر نادان صاحب مسافر هم دی خو چې کلي ته راشي زموږ په شان ملګري ورته یاد وي. ډېره مننه کوو د دوی هم درمان صاحب نازک صاحب ستاسو ټولو بیا هم ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ، مهرباني. ډېره مننه ګرانو ملګرو.